او داسی وایسو کسانو حاسدانو یشا محمود تخبر روڑو وزیرانو او وی صاحب داستا یار نومی آیاز او چکوی ورباندی تو بیشان نیاز وستا شاہی خزان لٹکللا تماما او یو طرف تا چلوی صبح شام او بظاہر باندستا مخلص غلام دے پپٹی غوڑاولے در تدام دے او شاہ صاحب پکار ندے پیتبار زان دے اسات ددی لستونی مار او محمود اویدا خبرا کر اختیاوی وخکار شوی پا آیاز باندی کغلاوی ورشی واچوی چاپا پتور ماخام کی درکو مہغ ہرس پا انعام کی او وزیران لڑ ناسا پاتورش پکی یوری مات کور داخل شو پکوٹا کی یو صندوقی اولی دلو چی آیاز بپٹ دا ہر چانا ساتلو دا صندوق نرا چا پیر شو حاسدانا راشا گورا ورپسی وور بیانا او دا آیا صندوقی مات پا یو گزار کر او لصندوقی سر پورتا پتلوار کر گوری سچی یو جوڑ زڑی کیڑی دی تبوائی چاراوڑی کباڑی دی او ورسر او بل پوستین پا دا سی حال وچی لائق نو دا چا دا استعمال او وزیران پلی دو سر حیران شو نامراد شاہ محمود تارا روان شو او دا شاہ مخی ادری دل زوڑن سرونا پادبی ورطا اکڑل سلامونا وزیران ورطوی آلی جنابا منگتا دا شرمندیو بی حسابا دا ظلماف مکڑ باچاش مہربانا بیا بنکو پہچا بد گمان شاہ محمود ورک جواب پدا انداز تاسو زړه دے ازار کڑے دا آیاز کہ آیاز معاف وشیب معاف ولی زمو پریخوین شن ووری صاف او آیاز پاسید پخپلا وفادار او دا محمود پا اشارہ پوشو خیار شاہان سلامی اکلو پا دستور خلی پرانی سپدا رنگ مسکور وی باچا صاحب خدغا او صاف دی چی دخپل غلطی پا اعتراف دی ما معاف کڑاتی معاف کا مہربانا دالم سن ورطا ورکڑے دے شیطان او فریادی خیست مقام دے دے عبرت افرین شد آیاس پا شرافت محمود اوی چی دی معاف کڑل آیازا اس خبر کا وزیران لدغ رازا او چی پس غرز بطلی حقی کوٹی تا وگنی ولی شی عالم آدی کسی تا او آیاز اوی خد وور باچاہال قربانی می شلطانا سر او مال او یو صندوق می خیده پدا کوٹکی او زور زمہر سہر ما خام نیٹکی پس صندوق کی می دو سیزد آمینا یو جوڑ زڑی کیلی او بل پوستینا او دادا غزمانی دی شا خبر او اے باچا صاحب اکڑا پی باور چی دتا سسر نو منو کرزا خوار غریب بگر زید مدر پدرز او نمی حس قسم جیداد او نا دولتو دا کیڑے او دا پوستین می ملکیتو ننچوی نم دا زہر سے بیسیار خپلا دک دمینی محبت لیل النہار خپلا
هر مکیږي له شیطان زینې خطر او چرته را نکړي نشه د تکبر و هر سحر ما خام ورزم د دې د پاره چې میا د زمانه وی هغه خواره دغه دواړه سیزه وګورم یادګاره ترېنه واخلم عبرت رازم په لار همیشه ورځم زه له دغې خیاله سراسر مکړي خبر د خپل حاله چې ایاس کو باچا ته دا بیان ملامت ښکارې د ټول حاسدان فریادي منظر عمر دې تیریږي صادقان خلق په هر وخت یادېږي